د واک ټلویزیون درنوونکو سلام وخت مو بخیر. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د رسنیو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویني چې په تیرو 2 لسیزو کې د نفاق لپاره پراخې هڅې پیل شوې. اوس اړتیا ده چې رسنۍ د نفاق له منځه وړلو او د یووالي پیاوړتیا ته کار وکړي. سترې محکمې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره لیکلي چې د هېواد په کچه 2855 بندیان د کوچني اختر رسېدو په مناسبت آزاد شوي دي. بلخوا د روغتیا نړیوالې ورځې په مناسبت د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویلي چې افغانستان د روغتیایي خدماتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. ډاکټر قلندر عباد ډاډ ورکړی چې د روغتیا سکتور د پرمختګ لپاره له نړیوالو سره په همغږۍ کوښښ کوي ترڅو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په هرات کې د زلزلو له امله زیانمن شوي زرګونه کورنۍ چې سرپناه ته اړتیا لري نه هیروو او هڅه کوو چې د اوسېدو لپاره ورته مناسب کورونه جوړ کړو. اوچا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې لا هم زرګونه کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره خوندي سرپناه نه لري. بلخوا پاکستان د غیر قانوني کډوالو د ایستلو دویم پړاو په نږدې کېدو سره دغه هېواد کې مېشت افغان کډوالو له خپل بې برخلیکه وضعیت شکایت کوي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د هغو هېواد حکومت د لوډسپیکرونو له لارې نوی کمپاین پیل کړی او له هغوی یې غوښتي چې ژر تر ژره له پاکستانه ووځي. بلخوا د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې په کابل کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې کمولو په موخه خاک جبار، استالف، چهار آسیاب او د پغمان په ارغندۍ کې ترانسپورټي ترمینلونه جوړیږي. بلخوا د افغانستان بانک د آنلاین صرافیو د فعالیت د ممانعت په اړه یو ځل بیا هیوادوالو ته خبر ورکړی چې د افغانستان بانک تر اوسه کوم شخص او بانک ته د آنلاین صرافیو د فعالیت جواز نه دی ورکړی او د دا ډول فعالیتونه غیر قانوني دي. بلخوا پاکستاني پولیس وایي د بلوچستان ایالت په خضر ښار کې د یوې چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. پاکستاني پولیس وایي نامعلومو کسانو په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو او بیا یې له لرې په ریموټ چاودنه ورکړې ده. ځینو سرچینو د ژوبلو کسانو شمېر تر دې زیات ښودلی دی. او وروستی خبر مو دا چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف نن په رسمي سفر چین ته تللی او ټاکل شوی له خپل چینایي سیال وانګ یو سره مخامخ خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زاخارو ویلي چې په دې کتنه کې به دواړه لوري د اوکراین دوه اړخیزه اړیکو او ځینو نورو مسایلو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا د نن ورځې مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښې جوړې.